اسلامي امت په خپل قدر نه پوهیږي، ځان یې هېر کړی دی په داسې حال کې چې الله پاک دوی ته د نورو امتونو دپاره د معلم یا لارښود امت رول ورکړی دی. الله پاک څه فرمایي قرآن کریم کې؟ کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. د آل عمران 119 آیت کې الله پاک فرمایي وایي تاسې په نړۍ کې هغه غوره امت یاست چې د انسانانو د لارښوونې لپاره راستول شوي یې. په نیکیو امر کوئ وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله، او له بدیو منع کوئ او په الله پاک باندې ایمان لرئ. اوس الله پاک څه فرمایي؟ ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم. که چیرته دغه اهل کتاب ایمان راوړی وی، په حقیقي ډول باندې دوی ایمان راوړی وی، دا د هغوی لپاره بهتره وه. منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. دوی کې ځینې کسان شته دي چې په الله ایمان لري، ځینې کسان وو چې په الله ایمان لره خو ډېری فاسقان دي. اوس دې آیت کې لږ تدبر وکړو، لږ پکې ژور لاړ شو. الله پاک اسلامي امت ته د معلم، د لارښود او د اصلاح کوونکي امت رول ورکړی دی او رالیږلی دی. دا امت له دغې رسالت سره، کوم رسالت چې موږ باید د نورو امتونو دپاره لارښود شو. موږ باید د اسلام ځانګړنې، ښېګڼې، د اسلام رڼا د نورو خلکو، د نورو امتونو غیر مسلمانانو زړونو ته ورداخل کو د الله پاک په توفیق باندې. موږ دغه رول هېر کړی دی. موږ هر یوه ته په دې امت کې موږ تاسې ټول راځو. الله پاک هر یو مخاطب کړی او ورته ویلي دي چې تاسو بهترین امت یاست. ستاسو بهتروالی په څه کې دی؟ تاسې دعوت کوئ، تاسې نورو امتونو ته لارښود یې، تاسو د نورو امتونو اصلاح کوئ، د هغوی د زړونو ناروغۍ، دغه کفر چې په زړونو کې د دوی د نفاق او دا نور شیونه چې د الله پاک نه دوی لرې دي، دا ستاسې وظیفه ده د مسلمان په توګه چې دغې دپاره کار وکړئ، د خلکو له زړونو نه لرې کړئ د کبر، د غرور، دغه چې د الله پر وړاندې دوی لري. دغه د دنیا خواهشاتو باندې دومره روږدي کېدل چې الله یې هېر کړی دی. اسلامي امت ته الله پاک دغه رول ورکړی دی. ته مسلمان ځوان، هر یو د مسلمان د اسلامي امت غړی مسلمان دا مسؤلیت لري چې د اسلام ښکلاوي، د اسلام رڼا، د اسلام دغه روښانه او ښکلی پیغام نور امتونو ته ورسوي. اوس متاسفانه موږ او تاسې دغه رول هېر کړی دی کوم چې الله پاک موږ ته ټاکلی. هر یو داسې فکر لرو چې زه خلک به خپل کار کوي، ما ته څه. عیسی به دین خود او موسی به دین خود، دا اصطلاح کله کله خلک کاري. ځینې خو وایي چې هر سړی خپل قبر ته ځي، ما د چا سره څه کار دی. دا غلطه مفکوره ده، د دې آیت خلاف خبره ده. الله پاک موږ او تاسې ته د معلم رول راکړی. موږ باید اول خپل دین زده کړو، بیا نور خلکو ته ورسو. که موږ دغه کار ونه کړو، د الله پاک له دې حکمه مو سرغړونه کړې ده چې لا یې نور درته واضح کړم. له دې نه څو آیاته مخکې الله پاک څه فرمایي؟ 104 آیت کې د سورت آل عمران، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جالبه، په تاسې کې باید ځینې خلک ارومرو داسې یي، الله پاک فرمایي چې د نیکۍ لوري ته بلنه وکړي، په ښه امر وکړي او له بدیو منع وکړي. کوم خلک چې دا کار وکړي هماغوی بریالي دي. یعنې الله پاک وایي یوه ډله باید په تاسې کې دغه دعوت رول په هغه شکل باندې چې مثلا اساسي ډول باندې، په علمي ډول باندې، په لویه سطحه باندې چې دا ډېر علماو ته راجع دی، دغه خلک باید چې په دین باندې ځان پوه کړي، تفقه په دین کې ولري، ښه ځان ورسوي په دین کې، بیا یې نور خلکو ته ورسوي. الله پاک وایي په تاسې کې باید ځینې خلک ارومرو داسې وي. که نه یې دا فرض کفایي دی. که د اسلامي امت یوه برخه ځان په علم کې نه رسوي، نورو ته نه رسوي، ټول پرې ګناهګاره کېږي. کله چې یوه برخه تخصصي علم خیم، تخصصي دعوت خیم، اما نور دعوت په ټولو خلکو باندې، په عالم او غیر عالم، په فرد باندې لازم دی. په دې کې ټول شاملېږي. اوس الله پاک څه فرمایي د دې آیت په آخر کې؟ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. که دا کار څوک وکړي، دغه دعوت، هماغه کسان دوی دي، دغه دعوتګران، دغه کسان چې د الله پاک د رضا په نیت باندې نورو ته د خیر پیغام رسوي، همدوی بریالي دي، همدوی کامیابیږي، همدوی فلاح ته رسیږي. نو که ته غواړې دغه رول ادا کړې او فلاح ته ورسیږي او الله پاک هغه فلاح چې الله پاک کامیابي بللي، نو بیا یوه کلمه چې دې زده کوله،
لومړی خپل کورنۍ ته رسوه، بیا ورپسې نور ملګرو ته په ګروپونو کې، واتساپونو کې، په سوشل میډیا کې، په نورو ځایونو کې خپروه. باطل خپرونې کې څومره ډیر دي، اما ته د حق پلوی چوپ ناست دی، الله به تا په دې مسؤل نه ګڼي او د دغه آیاتونو پوښتنه به تانه الله نه کوي چې تا ته خو ما واضح رسولي وو، پیغام مې در رسېدلی وو چې تاسو کې ارومرو باید داسې خلک وي چې د دین پیغام باید خلکو ته ورسوي. تاسو د معلم رول درکړل شوی دی، لارښوونکي رول درکړل شوی دی، اسلامي امت غوره امت بلل شوي، تاسو به چوپ ناستې وئ او خلک لګیا دي باطل دپاره کار کوي، په مقابل کې ته د حق پلوی چوپ ناست یې، ته به الله ته څه جواب ورکړې؟ الله چې کله تا نه پوښتنه وکړي چې تا ته ما پوهه درکړې وه، دین کې د ابتدایي معلومات لرل، څو خبرې دې زده وې، ولې دې نورو سره شریکې نه کړې؟ تا باطل پلویان لیدل، باطل خپرونکي دي لیدل چې هغوی به شپه ورځ کار کوي د باطل دپاره، خو ته د حق پلوی چوپ ناست یې، په خوله دې سکاشتیپ لګولی و او په دې خوشحاله وې چې زه هر څه به روان وي، ما ته څه عیسی به دین خود او موسی به دین خود، په دې اصطلاح مخکې تلې؟ نه، ته مسؤول د اسلام د رڼا، د اسلام د ښکلا، د اسلام د پیغام د خپرولو. که ته دا پیغام نه خپرې، ته پرې مسؤول یې. هر انسان باندې لازم ده چې دعوت وکړي د خپلو معلوماتو، د خپل استعداد په اندازه. نور څه نشي کولی، پیغامونه خپاره که په واتساپ ګروپونو کې، دا خو اسانه کار دی، خپله که نه ثبتې، خپله که نه لرې، د بل چا پیغام خپور که، یو ویډیو خپاره که، یو عکس خپور که چې حدیث پکې یا نور خیر مطالب. چوپ مه کښېنه، د چوپ کښېناستو وخت نه دی. که زه او ته او هر یو تن خپل مسؤلیت ادا کړو، موږ د سوشل میډیا رنګ بدلولی شو، باطل پر مقابل کې موږ ډیر کار کولی شو، خو ته چوپ یې. دا د منلو نه ده.